ډیره زمانه پخوا په کابل کې دوه کسان په لویو مصیبتونو واوښتل. شتمني یې له ګوتو ووته او بېوزلي لکه بلا ترې چاپېره شوه. دوی که هر څو هڅه وکړه چې د بدمرغۍ له کړۍ راووځي خو ونه شوه. لوږې او غم له پښو وغورځول. یوه ورځ دا یوه بل ته وویل: زه او ته دلته نور د هیلې هیڅ رڼا نه وینو، راځه له کابله ووځو. خلک وایي چې سلطان محمود ډیر سخي سړی دی، غزني ته به ولاړ شو، ګوندې ویې وینو او مرسته راسره وکړي. دواړه غزني ته روان شول. په لاره کې یو بل سړی ورسره یو ځای شو چې ډیر آرام ښکارېدو. هغه له دوی دواړو پوښتنه وکړه: چېرته ځئ؟ د سفر مقصد مو څه دی؟ دوی وویل: لاس مو ډیر تنګ دی، نصیب را سره نزباني وکړه، د سلطان لیدو ته ځو، شاید مرسته را سره وکړي. زما لاس هم تنګ دی، خو له سلطان یا بل بنده څه نه غواړم. که پوره وه که سپوره ګزاره به کوم او خپلې لاس او پښې به خوځوم. دوی درې واړه چې غزني ته ورسېدل په یوه خرابه کې واړول. شپې به یې همالته کولې. یو ماسخوتن سلطان چې د دوو درباریانو په ملګرتیا د سپوږمۍ د شپې د نندارې لپاره لمنۍ راوتلي او د خرابې په خوا کې تېرېده. دوی یې ولیدل. ورتاو شو. له دوی یې وپوښتل: تاسو څوک یې او دلته څه کوئ؟ له کابله راغلیو، بېوزلۍ ځپلیو، غم او لوږې دلته را رسولیو. څه غواړئ؟ که ووایو ګټه به یې څه وي؟ انسانان باید له یو بل سره مرسته وکړي، خپله غوښتنه واضح کړي، شاید کومک در سره وکړای شم. زه یو وخت شتمن وم، خو هر څه مې له ګوتو ووتل. اوس که 10,000 دیناره ولرم بیرته په پښو درېږم او کابل ته ستنېږم. ما تر ګلاب ښایسته او تر سپوږمۍ نوراني میرمن لرله چې خدای جل جلاله واخیسته. دلته په دې تمه راغلی یم چې که سلطان د حرم له ګڼو وینځو یوه ماته راکړي، که داسې وشي کابل ته ځم او د نورو ستونزو پروا به بیا نه لرم. سلطان دریم کس ته مخ واړاوه. هغه وویل: زه له بندګانو څه نه غواړم، ما ته د خدای جل جلاله رحمت کافي دی. سلطان ځان ورونه پیژاند. د دوی خبرې یې واورېدې او لاړ. په سبا یې دربار ته وغوښتل. ورته یې وویل: خپلې غوښتنې تکرار کړئ. هغو دوو کسانو خپلې غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې او دریم سړي وویل: له بنده غوښتنه ترخه ده، خو د بنده ورکړه خوږه ده. ستا هستي دی خدای جل جلاله نور هم زیاته لري، مګر زه درنه څه نه غواړم. ته باید یوه ډالۍ خامخا واخلې. زه له بنده هیڅ هم نه غواړم. وروسته بیا سلطان لومړي کس ته په یوه کڅوړه کې دینار ورکړل او دویم کس ته د حرم یوه وینځه وسپارله. درې واړه یې خپلو سیمو ته رخصت کړل. په لاره کې هغه کس چې د دینارو درنه کڅوړه ورسره وه ستړی شو. کڅوړې یې دریم ملګري ته چې څه ورسره نه و ورکړې. له بلې خوا یوه بدنیتي درباري سلطان ته وویل: پاچایان د الله د خزانو ساتونکي دي او څوک چې د دوی ډالۍ ردوي په کبرجنو او بغیانو کې حسابیږي، سر یې د غوڅولو دی. سلطان یو وسلوال ته امر ورکړ. ورته ویل: ورشه هغه دریم کس چې هیڅ یې نه غوښتل سر یې له تنې پرې کړه. وسلوال د امر په عملي کولو پسې ووت او 2 ساعته وروسته یې مقتول سلطان ته راوړ. خو د مقتول سر د هغه سړي نه و چې سلطان یې د وژلو امر کړی و، بلکې د کڅوړې د څښتن و. سلطان دا ځل بل یو ته امر ورکړ. ورته یې ویل: ورشه د هغه سړي سر راوړه چې له ما یې هیڅ ونه غوښتل. په دې شیبه کې د سلطان وسلوال را رسیږي. د ښځې څښتن د حاجت لپاره یو څه شاته پاتې کیږي او ښځه له دریم کس سره روانه وي. نو دا ځل څوک هم دریم کس نه بلکې د ښځې خاوند چې یوازې دی وژني.
او سلطان ته یې وروړي. سلطان چې بیا هم د بل چا مړی ولید په زړه کې ورتیر شول چې د دریم کس ستندوی الله جل جلاله دی. نو یوه سپاهي ته امر کوي ورشه دریم کس راوله. هر کله چې دریم کس سلطان محمود غزنوي ته راغی نو سلطان ورته وویل له یارانو سره د څه پېښ شول؟ تا د ښځې او دینار په بدل کې له هغوی ژوند واخیست. هغوی چې د بنده ورکړې ته تمه کوي نه خوشحالېږي. په هر حال اوس پکار ده چې د هغوی کورنۍ او یتیمان په میدان پاتې نشي. مرسته ورسره وکړئ. نو موږ باید هیڅکله له بل چا تمه ونه لرو.